وای دا خبرې کولې د جهنم تذکره کوله او د آخرت تذکره کوله وای فغشي علیه وای په صالح المری باندې بیوشی رااله او د منبر نه لاندې را پرې وتلو وای خلک را ټول شو چې غللې چې ما ته صالح المری وای صالح المری مړ شو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم و معزز و عزتمند و مسلمانان ورونو منګ او تاسو لا ډیره ضروری خبره ده پکار ده چې منګ او تاسو په دې دنیا کې د جهنم ور ځان ترایت کو او د اغه د وجنه زمنګ او تاسو په زړونو کې یره پیدا شي او د اغه په وجه باندې منګ او تاسو ګناونه پریدو او نیک عمل ته زمنګ او تاسو شوق او رغبت او مینه پیدا شي. زمورونو دا د جهنم ور چې دا ډېر سخت ور دی. سلف ته چې کله د جهنم د ور یاداشت وشو هغه به جړلې او هغه باندې به د زندگی را تنگ شوله بس به صرف نیک عمل بکاو د ګناونو نه بیزان ساتو په دې نیت باندې چې الله رب العالمین من جهنم ته داخل نه کی او جنت را لړای. قران کې الله وایي اے مسلمانانو د جهنم د ور نزان وساتئ قو انفسکم واهلیکم نارا. الله د خپل ځان او د خپل اهل د جهنم د ور نه وساتئ د جهنم د ور نه بچ کئ. د جهنم د ور چې دا د دنیا د ور په شان نه ده. د دنیا په ور کې خدا لرګي سوځي والله وای د جهنم ور د سره وقودها الناس والحجاره. د جهنم د ور خشاک چي دي هغه انسانان دی او ګټي دي او څه رقم ګټي په جهنم کې سوځي. مفسرینو دا خبره ذکر کړې ده چې په جهنم کې کبریت سوځي. کبریت دا یو خاص قسم کانه ده. یو خدا ور ډیر زر اخلي. دویم کبریت کانه کې دا قانون دی چې بدن پسې زر نه خلی. او دریم بدبوې ده. بوی ډیر خوشه ده. د جهنم په ور کې د سکانه سوځي.
د دې جهنم یاداش پکار دی د تذکیر په نیت باندې چې موږ او تاسو کې دا غفلت ختم شي الله رب العالمین وی د سیور دی چې علیها ملائکه په دې جهنم باندې څوکیداران ملائک مقرر دي غلاظ شداد د دې ملائکو دا توبیتون ډیر سخت دي او گزارونه ډیر سخت دي او لا يعصون الله د الله نه پرمانیم نه کوي ويفعلون ما يؤمرون الله چې وتسوي په خبانه عمل کوي بل ذکر الله وی انها ترمي بشرر كالقصر الله وی د جهنم ور د څه بچر کې ولې د څه سکروټي لکه غټ بلډینګونه او غټ کورونه د جهنم بور کې د څه سکروټي او بل ذکر الله وی الله رب العالمین چې کله دا جهنمین جهنم ته داخل کی د دیو د لاندې بملوګي او د پاسه بملوګي دسه د جهنم ور زمونږ استاد مخه تر روان دي دا صحابه چې اوس مورونو دا ډېر ناشنا خلکو د دې د جهنم د یره د وجنه هغه بنیک عمل کړي تلوار کو د دې د جهنم د یره د وجنه با صحابه د حق طلب ډېر کو حق بس بتلل د ارچا خبره به نه اوریدله دې باره کې به واقعا ذکر کو د سلمان فارسی رضی الله عنه چې هغه د جهنم د یره د وجنه څومره خواري کړي دا څومره کشي کړي ده حق پسې او اخر حق مند کړي ده د ډیره ناشنا واقعه ده سلمان فارسی رضی الله عنه بارک راغلی دي چې د درینیم سو کال عمره نو عمر هم ډیر زیات درینیم سو کال د خپل واقعه ده بیانې وې زه د اصفهان اوسیدونکو ما د ایران د فارس دلته اوسیدلم په خپل علاقه کې او دا چې وو ابن ملک د خپل علاقې د یو مشر او د یو ملک جو دا وی په دې اسلام کې الله رب العالمین دا خبر راواچوله چې زم د حق طلب کوم او چیرته یو حق دین پیدا کوم پاغه باندې عمل کوم ځکه سباله جهنم را روان دی او دا سختي را روان دي په موږ باندې زما چې د حق دین طلب کوم او وسم مسلمانانو لدا پکار دي چې د دې زمانه دي غلط مولینو د خلکو نه دین ورکلې ده عوامو له پکار دادي چې دوی کوشش وکي تلاش وکي د حق طلب د پاره او د حق طلب وکي حق دین ته ځان ورسي دا ارچا خبره دی نوري سلمان فارسی رضی الله عنه وی دلته په اصفهان کې د نسوارو څخه ګرځي او هغه په کې د انجیل تلاوت کو وای زه سه ور روان شوم دغه په طلب کې شوم په ما باندې وای د انجیل आवाज ولګي دا هغه به د انجیل ویو مال وړي خان را کا سره روانه وکړ وای زور لمه د نسوارو یو مدرسه وا هغه تنن وتلم هغه د انجیل ویو په ما باندې ډیر اثر کو ځکه دا د الله کتابو په هغه ټیم کې حق کتابو نسوارا د الله حق بندگانو په هغه ټیم کې وای دی انجیل په ما باندې ډیر اثر وکړ وای تر ماخام پورې وسره زناستم او د انجیل ما اوریدا پلار می یو کار پسې لګلې او ما هغه کار را نه ير شو زه سره دیو سره مصروف شوم چې کله ما خام شزران خپل کور ته پلار ته می خبره بیان کړل چې د یو نسوارو مدرسې له تلو ما وای پلار مې راته ویل چې بچو ورته دین نسوارو خبره شرته ونه مانی دیو نوې دین راوړل دی استاد پلار د نیکه چې کوم دین دی هغه ډېر حق دین دی او پاغي باندې عمل کوا او د دې خبره شرته ونه مانی سلمان فارسی رضی الله عنه وی اسما پسله کې د هغه نسوارو هغه دین پریوته او د پلار دا خبر اسما پسله کې نه پریوتله وی بل ورسه زور لما د نسوارو مدرسې له او ما ورته ویل چې تاسو دین کوم ځای کې زده کیږي تاسو اصلي مدرسې کوم ځای کې دي وای ما ته ویل چې زمنګ اصلي مدرسې دا په شام کې دي اوس یو د سوریه ویل کېږي الته زمنګ مدرسې دي وای ما ورته ویل چې تاسو کوم ملمانرال او بیت شام تدل ما ته وی ما سره ملګری کوي چې زه سره لاړ شم شام ته د تاسو دین زده کوم وای په ما باندې مې د پلار پېښو هغه به ما پسې څوکیداری کوله پام به را پسې کو چې اسنه دا الګ چیرته ونه تختی بل ورسره لګیم پټی کې کار کوم او دغه نسوارا ما پسې رالو ما ته دلته راشه چې کله زور لم ما ته ویل چې موږ ملمانه راغلي دي او چې شام ته کته سره زه وای ما ورته ویل چې زمو سره سم وای زمو سره روان شوم شام ته وای کله چې شام ته سره علمه
وای دین سوارو زه د یو راهب او د یو پیر سره ملګری کلم چې هغه ډیر عبادت گزار سړی په دغه ټیم کې د الله ډیر عبادتونه کول داغه سره زه ملګری کلم وای داغه نه به ما دا دین از دکاو انجیل به می از دکاو او داغه سره زه وسیدلم وای هغه ډیر عبادت گزار سړی او د خلکو مسره ډیر مینه و وای د باندې خلکو ته ویل چې صدقه راوړی او زی په مسکینانو په غریبانو باندې تقسیموما وای خلکو چې په صدقه راوړلې دله به ورکړلې دبه وای دا مالونه راواغست د پیسې به راواغست یو منګیو هغه کې به اچلې او پټولې به خلکو له به نور کولې وای یو منګی ډک د خلکو د پیسو نه بل منګی ډک تر دې پورې چې شپږو منګی ډک د پیسو نه او دای په دې اسمکه کې خخول وای ډیره مدته تیر شو اخر دا پیر چې دا راهب دا مړ کېده وای کله چې دا مړ شو دا خلک رال او په د باندې جنازه کول او خلک ډیر خپو چې زمونږ پیر مړل سلمان فارسی وای ما دي خلکو ته ویل چې ګوره دا سړی چې په د باندې تاسو جنازه مکه وای زکه دا ډیر ناکاره سړی دی وای دا نو سواره ما ته غصه شو ما ته ویل چې د کوم دین راغلی چې زمونږ د راهب او د پیر بی عزتی کې دا ډیر نیک سړی و وای ما ورته ویلې چې زده د قباحت تاسو ته خیمه دا ډېر قبیح انسان دی وای څنګه قبیح دی وای تاسو نه به مالونه راجمع کول د یتیمانو د مسکینانو په نوم باندې چې زه غول ورکوم او دا به راغستل په دغه منګو کې به اچل او دا منګي په دغه ځکه خخلی دی دای خاص شاګرد ته ته معلومو کله چې خلکو ولدا خیانت ولیدو وای خلکم د سلطور شوی ویلې چې دا څه بدکار سړیو غل سړیو وای څه جنازې په ونکړه خو سلمان فارسی وای کله چې دا زما دا راهب پیر وپات کېده وای ماته مطالبه وکړه چې ته خو اسم مرې ما ته بل یو د څه استاد خو واجه زلال شم او دا غینه د الله د دین عزت کما او دا غي سره به وسیګم نو په دغه ټیم کې د يهودو حکومتونو يهود ډیر ظالمان خلک په دغه ټیم کې ظلمونه به کول نو حق پرست خلک به وجل او کوم چې دا راهبانو نیکان خلکو نسوارو دی په غاڼو څنډو کې سپټ پټو سیدل او د الله بندګۍ نه به کوله وای دی راهب ما ته بل یو پیرو خو بل راهب راته و خو چې تلاړ شه د هغه خواته وای زلانه ما د هغه بل پیر خواته او هغه ته ویل چې د سره غلې مو پلاني راته ویل دي چې دنه د الله دین عزت کستنه د الله دین عزت کوما وای هغه چې مو ډیر عبادت گزاره سړی و ډیر خسړیو او څلور منځونه به کول د ورځې زکه پاغي باندې څلور منځونه پرزو او نور بهم د الله عبادتونه کول ذکر اسکار به کو او خلکو له به صدقې مر کولې روپې به مر کولې وای د ستر زو سیدلم تر دې پورې چې په دمانه مرګ راغی او د مپات کېده وای ماده ته ویلې چې ما ته بل یو د څه استادو هوا چې زه داغه د الله دین عزت کما وای هغه ما ته بل سړی و خو زه داغه خپل لاړم وای هغه سره وسیدلم هغه چې کله وپات کېده مو ته بل استاد راته وخه تر دې پورې چې ما بیا لس استادان بدل کړل یو چې به وپات کېده هغه ته به می ویلې چې ما ته بل وخه تر دې پورې چې زه عراق تم لاړم التم زما یو استادو به چې هغه کله وپاشه به تر عالم شام ته وای کله چې ما اخرنه استاد وپات کېدو وای هغه ته مې ویلې چې ته وپات کېږي استاد پس ما ته بل یو راهب وخوا یو نیک انسان راته وخوا چلار شمو داغه په ملګرتیا کې پاتې شمو داغه د الله دین عزت کما وای ما ته ویلې چې په دې وخت کې وای نور نیکان خلک نه دی پاتې اکم نیکان خلک چې هغه ټول وپات شوی دي مړ دي او تا چې کوم خلکو سره وخت ورکل هغه نیکان خلکو نور هغه نیکان خلک نشته دي خو ته د سیوکا یثرب تلاړ شه مدینه ته او الته د اخري زماني نبی راځي او کې دې شستا ملاقات سره رب العالمین وکي او ته الته لاړ شه نو دا استادان به څه کو پات کېدل د عمر ډیرو د دې استادانو عمرونه کم تقریبا د 3.5 کاله عمرو نو ایماته می استاد سیویل چې تم یثرب تلاړ شه مدینه ته وځما استاد وپات شو ما د یثرب نه پیژاند چې یثرب بچیرته وای د عربو معلومات به ما کوو چې د عرب په کوم ځای کې چې ته پوسو کوم چې دا یثرب کوم ځای کې ما یثرب ته بوزي وای ذکر زیدلم په شام کې څه عرب ولیدل داغونه می ته پوسو کو چې دا یثرب کوم ځای کې دا کوم ځای ته وای یثرب وای ما ته ویل چې منګه خپل د یثرب او عربي او منګه چې د تجارت لپاره د شام ته راغلی او زمنګ به تابوزو یثرب ته دروخه وای ما ته ویل چې ما صدا غړي وزینی د اجرت په شکل به تاسو له درکم مزریب له درکم او خیر د ما بوځي مدینه ته وای دې چې کله راتل مدینه ته زیر ځان سره روان کړم او مدینه ته راوستلم نو د عرب چې د ډېر ظالمان خلکو کله چې یو مظلوم ولید
هغه نه به است غلام جوړ کو است خرج به کو وای کله چې واد القرى علاقه تر ورسېدل واد القرى د مدینه منورې نه د سپاری او علاقه د يهود په اوسېدل وای دي عربو زرا ونی ول موسمنه دا ټول مالونه واغستل او دلته په واد القرى کې يهودي عقبانه ز خرج لما چې دا غلام دی او تیواله دیږي کې دا سلمان فارسی رضی الله عنه نه غلام جوړ شو دا پریږي کې است غلام شو دا وی سبب د يهودي په خدمت کې ومه داغه خدمت مې کوو او د سره اوسېدل ما وی الله رب العالمین یو عجیب ترتیب جوړ کړ کله چې الله رب العالمین تسوق ځان رسي او د حق طلب کوي الله په لاري کولاوي وی د دې مدینې نه یو يهودي راغی او دلته چې دا کم يهودي زما مالک و د سره دوستانه و وی دلته وخت تیر کو ټیمې تیر کو چې کله داروس ختیدو نو د اسمام مالک ورته ویل دی بل يهودي ته چې زما سره یو غلام دی ډېر خسړې دی زه تا ته هدیه کوم وای سزي اغله ورکلم وای اغله چې کله زور کلم غصب مالک شو اغه زې مدینه ترا وسلم نو الله ترتیب جوړ کو مدینه کې زه اوسېدلم وای د دې يهودي او باغو په دې باغ کې ما کار کوم په دې باغ کې زه اوسېدلم یو ورځ ولې تخته ما په یوونه کې کار کوم و یو کس د باغ ترانه نه وته چې کله راغی نو دی بل يهودي ته ویل وای خبر نه وینا وای دا هغه خیر زماني نبی چې محمد هغه د مکې نه هجرت کړي د دلته مدینه ته راغله دي او په دغه قباء کې دي وای کړه چې دا خبره ما ورده لزغه دغه سړي په تلاش کې ومه وای په ما باندې د سخواله رااله او د وجود مې سره پیدا د لاسونو مې پیدل نږدې و چې د دیونی نظر علی دلې وای وای د دیونی نظر کو شمه رااله مو ته پوس مې کو چې دا څوک دی وسنګ ستړی دی واسما د مالک چې اوسې په یو سپېړه باندې واله مومات دی ویلې چې ته غلام سړی ستا په دې قصو کې څه کار دی خپل کار سره کار لره خو لیکن وای زروان شوم او د دې سړي دا خبر اسما په اسلام کې پرې وتله وای کله چې ما ذکر شس ما چټي وشوله وای زرا روان شوم او ما دا پیغمبر کته چې دا څوک دی دا څه رقم سړی دی وای کله چې عالم قباته پیغمبر ناس دی محمد صلی الله علیه وسلم او ملګری مو سره ناس دی سلام مې په واچو سره کې نه سلام وای د اسلام کې زما مینه وای پیدا شوله هم ته د دې پته نه و چې دا اخرنی نبی یقیني دی او کنه دی دا یقین مې نو خو لیکن وای ما ته استادانو ویلو اخر زمانی نبی چې دی دا به صدقه نه خوري او هدیه به قبلې هدیه به خوري وای ما کجوري د ځان سره واغسلې ور مې وړلې او نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې دا تواله الله صدقه ده و ایمان د کجوري واغسلې او د خپل ملګرو باندې تقسیم کړي ملګری وخړلې او دا ونه خړلې وای بل ور سره علما او نوري کجوري می واغسلې ور مې وړلې نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې رسول الله بل ورځ می صدقه راوړې و تا وانه غسه زه خپوش مت غریب سړی او اوس مې د هدیه تحفه راوړې دا واخلو دا وخره وای دا هدیه را واغستله او دا یو خړله او په ملګرو باندې تقسیم کړل او به ویل چې موږ انبيو باندې الله رب العالمین د صدقې مالونه حرام کړی دي او هدیه موږ قبلو او اسما یقین حاصل شو چې اخر زمانی پیغمبر چې د امداد او د باندې ایمان راوړم ایمان به راوړل په عام غزواتو کې سلمان فارسی رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم شرکت هم نه کړي په غزاګانو کې ځکه دا غلام او د بلچا واکه اختیار د بلچا سره د يهودي سره د بدر په غزا کې منو د احد په غزا کې منو او نورو غزواتو کې منو خو چې کله د خندق غزا کې دل دنه مخ کې دا د غلام توپ نه د خلاص او آزاد شده او په دې طریقه باندې دا آزاد شو چې د مالک وته ویلې چې ته مال 300 کجوري ناله او دا ټولي براخيږي او مال به سر زر راکې تقریبا د 1500 تولو په اندازه باندې سر زر مال راکې زبتا آزاد کما سلمان فارسی رضی الله عنه راغه او نبی صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړه چې رسول الله مالک میرا ندری سوا کجوري غواړي چې دا به تنالی کې او راو بخیږي او 15 تولي سر زر په اندازه باندې سر رانه غواړي وای نبی صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو ته ویلي چې ملګرو په دې سلمان باندې صدقه وکړي وای ار ملګری یو کجوره راوړله د کجوري هغه تیغ چې کومو هغه راوړله وای تقریبا 300 کجوري ماته جمع شوې وای نبی صلی الله علیه وسلم ماته ویلي چې تیمنه له وزخپل درزم تنالو کجورو په دې نالولو کې دا قانون دی چې کله ناله نو لګي راخیږي اکثر یې خساکیږي خرابي وای نبی صلی الله علیه وسلم راغه او په خپل لاس باندې دا کجوري ناله کړلې وای څه موده پس دا 300 وانه کجوري ټول الله رب العالمین راوخه جوړلې د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه وا هغه يهودیم ایران شه چې دا 300 کجوري هو دی یو ځل نه راخیږي څنګه د دې سړي د لاس نه دا ټول راوخه تلې وای به نبی صلی الله علیه وسلم مالا د سرو زرو د سیو خخت غونډه کې یو شی دای مال راکه
سره زرو او ما ته ویل دا وې سوې ما ته ویل چې رسول الله ما باندې سره زر ډیر دی دا لږ سره زر دی وای ما ته نبی صلی الله علیه وسلم عزت دا وې سوې چې کله مې ویړو ټول میکلو وای هغه چې په ما باندې څومره سره زر یخیو دا غینم بس دا درانه وختل الله رب العالمین لږ څه کې ولا برکت واچو نو کله چې دا آزاد شو نو په دې باندې د مهاجرو د انصارو لانجه شولا مهاجر ویل سلمان زمنګ نه ده انصار ویل سلمان زمنګ نه ده مهاجر ویل څنګه هجرت کړي ده انصار ویل چې نه دلته آزاد شوه ده او په دې مدینه کې اوسېده نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي وای سلمان منا اهل البيت وای سلمان زمنګ د اهل بیت نه ده نبی صلی الله علیه وسلم سلمان د خپل کورنۍ نه حساب کو او دا چې د نبی سلام په زمانه کې ژوند دی او د ابوبکر رضی الله عنه په زمانه کې ژوند دی د عمر رضی الله عنه او د عثمان رضی الله عنه په وخت د ولایتونو کې لیدي په عراق کې والی پاتې شوی دی ډیر موده پس ژوند دی او دا ځکه درینیم سو کاله عمر او د ساده ژوند به تیراو چې تر دې پورې ماشومان هم پورې خاندلې چې دا ساده سړی دی نو دې سلمان رضی الله عنه دومره سخت په ځان باندې تیر کړلې اخر حق ځان ورسو صد وجنا د دې وجنا چیرې سباله یو بل جون را روان دي داغه د تیاری لپاره او چې هغه په ما باندې اسانی د دې د وجنا سلمان فارسی رضی الله عنه حق ځان ورسو نن به یو سړی په جهالتونو کې به پروتي په شرکیاتو کې به پروتي په کفریاتو کې به پروتي او دا به شر ما سبا الله حساب نه کوي الله رب العالمین تاسو را حساب کوي ځکه تعالی الله عقل درکړي دی په دې باندې تخو بد شي معلومه ولا الله شعور درکړي دی تبه ګرځي حق پس به ګرځي حق په معلومه د حق اتباع وکي نو کله چې چا حق ځان ورسو الله رب العالمین د جهنم د ور نساتي نزمورونو د جهنم ور ډیر سخت دی صحابو چې دا کوم عملونه کړي دي د جهنم د یری د وجنه کړي دي چې سباله به موږ باندې جهنم را روان دی او د جهنم نه د ځان بچ کولو لپاره دا کارونه موږ کوو دا سره رقم سخور دی حدیث د نعمان ابن بشیر رضی الله عنه کې راغلی دی دا وی نبی صلی الله علیه وسلم ورزي خطبه کوله او په دې خطبه کې د ستې ویلې چې فانذرتكم النار درې کرتی ویلې چې صحابه د جهنم د ور نه ګرم ما ویرولې او دا خبره دومره په جوش سره وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې و خمیسو شړې پرته و هغه تر وغورځیدله او حتى لو ان رجلا بالسوق لسمعه یو سړی د مدینه په بازار کې وي د نبی صلی الله علیه وسلم دا چې غوې د منبر نه اوریدلې وي چې نبی صلی الله علیه وسلم د څه په جوش کې دا خبره وکړه چې صحابه د جهنم د ور نه ګره د لایره در کومه او نبی صلی الله علیه وسلم دا د جهنم ور ګره څومره ګرم دی د جهنم دا ګرمایش ځان تر آیات کې په دنیا کې په موږ باندې ګرمي راشي او موږ دا اوف اوف کوو او دا چې د څومره سخته ګرمي د زمورونو د جهنم ګرمي ځان تر یاد کوي دا څه ګرمي ده نبی صلی الله علیه وسلم ویل دي وای کچیرته یو سکروټه د جهنم د ورنه دنیا ته راولېږي ویل احرقت الارض دا ټول اسمکه به وسوځي یو د جهنم سکروټه دنیا ته راولېږي دا ټول دنیا سوځي زمورونو بل حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ویل دي و اذا استاسور چې نارکم جزء من 70 جزءا من نار جهنم و اذا د دنیا ور چې د جهنم د ور اویمه ایسه ده د جهنم ور اوی درجه دی اوی اسکی دی یو درجه ته الله رب العالمین دی دنیا ته را لګلې ده او نه شپېته ایسي درجه دا د جهنم ور چې دا په جهنم کې الله رب العالمین ساتلې ده به په قیامت ورځ الله رب العالمین به سره دام ملګری کی او هغه نه شپېته درجه ور به او انسان له په عذاب ور کوي ګناګار انسان له په سزا ور کوي زمورونو د دنیا دا ور شه د جهنم د ور هغه اویمه ایسه ده دا څومره ګرم دي تاسو د الله شی ورلله به د جهنم ور هغه به څومره ګرم زمورونو نبی صلی الله علیه وسلم موږ د جهنم د ور دایره موږ تاسو دراکله د چې ګوره د جهنم د ور نه ځان بچ کړئ په دنیا کې دی لګي ګرمۍ ته ځان نشي ټینګولې ګرمي راشي بس تاسو ځان ته پکې لګولي کولر پکې لګولي ایسګانم لګولي او په دې باندې تاسو نه یخېږئ د جهنم ور به سره خمیشه موږ تاسو پکې سوز د دنیا د ګرمۍ لپاره موږ قسم اسباب ځان ته برابرو خو لیکن د جهنم ګرمي څنګه یره ده او اغه لمنګ د تیارې ونه کوي یو درکته منځ مولا ونه کو چې د جهنم ګرمي په موږ باندې را روانه ده هغه سره موږ سکو الله قرآن کی وای فانذرتكم نارا تلظى الله وای د سګور نه د لیر در کوم چې هغه ور لمبي وای او الله وای لا تبقي ولا تذر
د جهنم دا اور چې د دسې اور دی چې نه د انسان غوښه پرېږدي او نه د انسان هډوکې پرېږدي یو شرنګ تې وباسي او ختموي لواحة للبشر د جهنم اور چې دی د انسان د مخ دا څرمن وباسي زمرونو دغه اور او دغه د جهنم دا ګرموالی زموږ نه یېره دی د دې جهنم دا ګرمایش ځان ته رایادول پکار دي حدیث کې راغلی دي وایي کله چې دا آیت نازل شو وانذر عشیرتک الاقربین الله نبی ته ویل چې نبی خپل خپلوان دی وایراوه وای نبی صلی الله علیه وسلم دا قریش راجمع کړو حدیث کې دسی دی چې په عام او خاصه نبی صلی الله علیه وسلم عام قریش هم راجمع کړل او خاص قریش هم راجمع کړل او ورته ویلي چې یا بني کعب ابن لؤي اے د کعب ابن لؤي زامنو انقذوا انفسکم من النار د جهنم د اور نه ګرځان بچ کړئ او بی ویلی چې یا بني مري ابن كعب اے د مري ابن كعب زامنو انقذوا انفسکم من النار د جهنم د اور نه ځان بچ کړئ بی ویلی یا بني عبد الشمس اے د عبد الشمس زامنو یا بني عبد مناف اے د عبد مناف زامنو یا بني هاشم اے د هاشم زامنو اخر کې وته ویلی یا بني عبد المطلب اے اسما د نیکه زامنو اے د عبد المطلب زامنو انقذوا انفسکم من النار د جهنم د اور نه ګرځان بچ به خپل لور ته ویل هغه محبوب لور ته فاطمه الزهرا رضی الله عنها چې هغه په دنیا کې ولر د جنت زیره راغله د هغه ته نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې لوري که دنیا کې رانه سواړې رانه وی غواړه خو لیکن ګوره انقذي نفسك من النار د جهنم د اور نه ګوره ځان بچ کا ځکه ګوره زه ته د الله د عذاب نه نشم بچ کولای نبی صلی الله علیه وسلم خپل ترور صفیه رضی الله عنها ته ویلو چې اے تروري د جهنم د اور نه ګرځان بچ کا او زه ګره تا د الله د عذاب نه نشم بچ کولای انسان دې په دې باندې نه غره کیږي چې رسما پلار نیک دی او زما ورور نیک دی او زما مور نیکه خزه ده ګوره یو انسان بل انسان د جهنم نه نشي بچ کولای تر څو پورې چې انسان د سینې عملونه کوي چې خپل ځان د جهنم نه بچ نه کړي زمورونو د جهنم دا اور ځان ترایات کوي د جهنم دا ګرمایش ځان ترایات کوي او د دې د یری د وجه نه په دنیا کې وجړي او سترګونه اوخ کې توې کوي د جهنم د اور نه ځان بچ کوي زمورونو د جهنم اور ګوره ډېر سخت دی د جهنم اور دا لمبي ډېر سخت دي د جهنم د اور نه ځان بچ کوي نن منګه دنیا پسې مخه کړې ده دنیا پسې منډي وو چې خامه کوټې ځان له پخو چې خوراکم کمزور ځان له خوراک خکو زمورونو دغه خوراک دی کچا ګډانو خړل او کچا سپورو خړل یو شان ژوندۍ په تیریږي خو لیکن ګوره د جهنم د اور نه ځان بچ کوي چیرته د جهنم د اور مستحق ځانونه ګرځوي د جهنم اور ګوره ډېر سخت دی حدیث کې راغلی دی انس ابن مالک رضی الله عنه وی نبی صلی الله علیه وسلم منځو کو او د مون رسته وی مونږ ته ویلي وی لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وی که هغه څه چې مالی دلی دی کدا تاسو لیدلې وې لږ بم چیرته خندلې وې که خندام کوله نور بم ټول جړلې وې ولبكيتم كثيرا او ډېر بم جړلې وې وی هغه څه چې مالی دلی دی که چیرته تاسو لیدلې وې او نبی صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث د ابن عباس رضی الله عنهما کې راغلی دی وی نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دی وی لو ابرزت النار للناس وی کشیر د جهنم ور دی انسانانو تخکار شي وی ما رآها احد الا ما اتسوک به د جهنم ور ویني مگر دا انسان مری مړ کیږي بل حدیث کې راغلی پر روایت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا وی نبی صلی الله علیه وسلم ورځ خطبه کوله او په خطبه کې ویل چې لا تنسوا العظیمتين ایس ما ملګرو ای صحابه دوه غټ غټ تیزونه را روان دي دوه غټ غټ شي نه دي دا مې روي ګوره نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې الجنه والنار یو جنت دی او بل جهنم دی ګره دا دوه غټ غټ شي نه دي دا مې روي ثم بكى نبی صلی الله علیه وسلم په جړا شو وی حتى جرى او بل دموعه جانب لحيته نبی صلی الله علیه وسلم په جړا شو او دا اوخ کی مبارکه لدی ګری په دې طرفونو باندې سره روان وي نبی صلی الله علیه وسلم چې امام الانبیاء دی او چت انسان دی او هغه د جهنم د اور د یره د وجنه جاړي او به وی نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویلي وی لو تعلمون ما اعلم وی کچیر ته تاسو ته هغه څه معلوم چې ما ته معلوم دي د اخرت د امورنا نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي وی تاسو به دې صحراونو ته وتلی وي او تاسو به سخ جړلې وي ولا حطيتم على رؤوسكم التراب او په دې سترونو بم خاور راړتلې وي چې را سره کوم حالت سره موږ سباله مخکیو زمورونو د جهنم ور ده زمونږ استاد مخې در روان وای کله چې انسانان په یو مجلس کې کینی
او غب شپ ولګي او د جهنم د اور تذکره ونکي وای ملائک دشي وای اخفل العظیمتين دا څه قمقل انسانان دي غټ غټ چیزونه په دې باندې راروان دي جنت او جهنم دی هغه ير کله دي او په دنیا کې لګي دي د دنیا خبره کوي غب شپونه لګي او جنت او جهنم یې ير دي بکر المزنی وی یوزلی ابو موسی اشعری رضی الله عنه داوی خطب الناس بالبصره فبصره کې وې د خطبه وکړه خلکو ته وې کله چې دا خطبه کوله فذكر في خطبته النار په خپل خطبه کې د جهنم د ور تذکره وکړه او د جهنم د ور یاد شو چې د جهنم د ګرم ګور دی وې کله چې د جهنم تذکره وکړه وې ثم بكى وې ابو موسی اشعری رضی الله عنه بجړا شو وې حتى سقطت دموعه على المنبر وې دمر ابو موسی اشعری وجړل چې د ابو موسی اشعری د سترګو نه اوخره ولې په دې منبر باندې او وبكى الناس من حوله يومئذ بكاء شديدا فذغر رزبانه ودي نور خلقم دې استخ وجړل چې ابو موسی اشعری رضی الله عنه کله د جهنم د ور تذکره وکړه زمرونو د جهنم ور رايدول پکار دي د عمر ابن عبد العزيز رحمه الله بارک راغلی دي وای هغه یو ځلی په مجلس کې ناس د ملګرو سره خبرې نه کوي ملګرو غب شپ لګو دا خبرې نه کوي ملګرو ورته ویلي مالک لا تتكلم يا امير المؤمنين امير المؤمنين خبرې ولې نه کوي ولې د څه ناس وای امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ورته ویلي وای كنت مفكرا في اهل الجنه وای ما د جنت والا بارکه سوچ وکاو فکر مې وکاو كيف يتزاورون فيها دا جنتين په جنت کې دی بل سره څنګه ملاوي پدې کې مې وای سوچ وکاو او في اهل النار كيف يصطرخون فيها وای به مې د جهنم والا کې سوچ وکاو چې جهنم والا بسنګ په جهنم کې سوځي او څنګه په جهنم کې چغي وای به عمر بن عبد العزيز ذوب شو تر مازیګر پورې وای دا ذوب پروتو د جهنم د یره د وجنه یو عالم دی صالح المري دوباره کې راغلی دی وای دی ورځ په منبر باندې ناشته او په منبر باندې د خبره ذکر کوله چې کله به انسان له جړا ورشي او کله به د انسان زړه نرم وای اول دی ویلي چې اول دی انسان په خپل ګناونو کې سوچ وکي چې ما څومره ګناونه کړی دي پلانې ګناه مې کړی دا پلانې ګناه مې کړی غلط نظری مې کړی دا اغلا مې کړی دا رشوت مې غسته ده پلانې ګناه مې کړی پلانې دا ګناونه دي ځان ترایت دي چې دې شي زړه نرم شي او جړا ولورشي وای کچیر ته بده باندې ول جړا ورنله وای به ځان ته ابل ژوندۍ را یاد کې د آخرت چې څنګه بزد د دې دنیا نه بسنګ رسخته کما او بلې دنیا ته بسنګ ورزما او څنګه برابر د قبر ژوندۍ تیریږي او د حشر ژوندۍ برابر څنګه تیریږي د الله سره بسنګ مخامخ کېږم وای دا خبرې کولې د جهنم تذکره کول او د آخرت تذکره کوله وای فغشي عليه وای په صالح المري باندې بيوشي رااله او د منبر نه لاندې را پرې وتلو وای خلق را ټول شو چې غلې چې ما ته صالح المري وای صالح المري مړ شو وای تر مازدیګر پورې دا زوبو چې کله مازدیګر شوې دا پوښ کراغ زمرونو در سلب حالاتو چې د جهنم د یره د وجنه بغي زوب کېدل نن زمنګ د سترګو نه وښ کې نزي منګ لاسونه دوه کلک شوې دي زمرونو ابو النعيم دا علي بن فضيل رحمه الله بارك دا خبر لیکل دا وای علي بن فضيل رحمه الله دا ورزه د امام نشاته ولاړ امام بدي قراءت کې وې د سوره الرحمن د آیت ولسته چې يرسل عليكم اشواظ من نار ونحاس فلا تنتشران وې دي جهنم کې به ورونه لږی به د جهنم شغلي به او په خلکو برازي فخر في صلاته ودا علي بن فضيل دا په منځ کې را پرې وته او یې صدا صوب شوه وشه شول ویل عمر ابن عبد العزيز رحمه الله بارک راغلی ورځ ودا امام بس ولال له شاته منځ کې وي امام دا آیت ولسته اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا وي کله چې جهنمین جهنم ته ولېږي او په دې زنجیرونو کې تړل شوی او تنگ زینو ته ولېږي وي دی عمر بن عبد العزيز رحمه الله په دې منځ کې ست په جړه باندې شروع وکړه وي جړلې تر دې پورې حتی غلبه البكاء تر دې پورې چې دا جړه په غالب شو د چغي واله په دې منځ کې د جهنم د یره د وجنه یو عالم دی معلا ابن زیاده د شاګرد یوسف ابن عطیه دا وایي زما استاد به خبره بیانوله او د خپل استاد یې وقسته کوله استاد یو هغه حرم ابن حیان وای دا غیږي ګره کوي هغه په دې قانون چې کله بشپش ولا وای زما دا استاد به د شپې راوته او د شي وچغه به والي چې عجبت من الجنه كيف ينام طالبها وای ما ته د جنت نه تعجب راځي چې څنګه د دې طلب کوونکی وده د جنت چې د سره کوم انعامات دي
او اغیل چې انسان ورزي وای مال د دین تعجب راځي چې دا څنګه ود کیږي خوبونه کوي او ټول شپه ود یو چې ته برکت مون نه کوي د جنت د طالب نه ماته دا تعجب راځي او به ویلي وعجبت من النار كيف ينام هاربها وای ماته د جهنم نه تعجب راځي چې څنګه د جهنم اریدونکو د اوده د قلاره او ټول شپه خوبونه هغه خو صرف دا ویلو شره د شپې چې دا څوک ودی دنه مال تعجب راځي چې د باندې جنت جهنم را روان دي او دا قلاره خوبونه کوي کدا سمون زمانه کې وي نن د شپې خوبونه سکه نن منګه ورس د رب العالمین په نافرمانی کې اختیو شیر تم ګناه پر نه خدله همیشه په دې ګناونو کې اختیو د جهنم ور منځان تر یاد نک چې دا خبره به وکړه وای به د سوره الاعراف د آیتونه ولوستل چې افامن اهل القرى ايد دې کله ولا په امن کې دي چې د شپې د الله عذاب راشي او د قلاري ودی او به وای سوره العصر ولوستل چې والعصر ان الانسان لفي خسر انسان ګره په تاوان کې دی او به سوره الهاكم التكاثر ولوستل چې خلکو تاسو ګره د دنیا مالونو د تول قافله کلی او جهنم د نایر زمونږ د سلف حالتو د جهنم د یره د وجنه ابو حیان التیمی رحمه الله وی دا حدیث امام احمد ابن حنبل خپل مسند کې راوړی دی وای ما د 30 کلونو دا حدیث اوریدل دی چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وای ورځ په لوار او په اینګر باندې تیرېده د اینګر په دکان باندې او د اینګر دا وری ولید چې هغه په کې وسپنه ګرموله ابه په سټکی باندې والا نرموله به وای د دې ویلې چې دا خو د دنیا ور دی د وسپنه نبی ته ور جوړي د جهنم ور بڅنګ چې باقي به ز سوزما وای دا عبد الله ابن مسعود را پرې وته به وشه شو د یوې میشت پانداسه باندې دا بیمار صد وجنا دا انګر وری ولید چې به د جهنم ور بسره قم عطا خراسانی وای ویس قرنی کوم دا صفاتو وای کله چې هغه د لوار د انګر دکان ولید او دا هغه ور به ولید پای کې به اوس په نګر مولا وای دا به است په جړا شو او به چې الله دسې وخت مره ولې چې په جهنم کې زه د قصې سورکلې شوی مده جهنم په ور باندې ملائک ما وی الله دسې وخت مره ولې ربيع بن خاصم بارك راغلي دي وای کله چې بده ور ولید دا په جمعو باندې به بیمارو او پروت بو احنب ابن قیس رحمه الله بارك راغلي دي وای کله چې بده ما خام کور دراغه وای د ما خوستان کې ځان د سټیو ولګولا او دی ډیوی ته به وای د الله د سي ورلاند ک او دی ډیوی دی ورته به د الله د سي ونیو به د خپل نفس ته ویری شرويش وسمه حسمنا ویش من ویو چر وسمه به ځان ته ویلي چې ولې دې حس وکړه ولې دې ویش وکړه به ځان ته ویل چې دا ور دې کنه به ځان ته ویلي چې احنا به ګناګار دا خو د دنیا هغه کمزور ور دې دیوی ور دې دې د دیوی ورته تاسو نه شټینګولې د جهنم ور به څنګه چې به پای کې تاسو زمونږ در سلف حالاتو طاووس رحمه الله بارک راغلي دي وی وشپه دا ناس دې او خوب نه نو دکی خزي ورته ویل ولې نو دکیږي وی دې طاووس رحمه الله ورته ویلي طير ذكر جهنم نوم العابدين واذا جهنم دي ذکر د جهنم یاداش د نیکانو خلقو د بندگانو خلقو د عابدانو خلقو خوبونه تختولې دي د جهنم ور می خوب ته نه پری دي چې ودشم د جهنم ور مسترګو تاوړي راوړي استرافاسم عبادت شروع کما او ربيع ابن خیثم رحمه الله بارک راغلی دي چې دی به د شپې خوب نه کو دا به د ټوله شپه ایخو د الله بندګان به کولې یورځ ته لور ویلې چې پلارا مالی ار الناس ينامون پلارا دا څه وجه ده ته ګورم نور خلکو د کیږي او ته نو د کیږي ټول شپه یې دی ربيع ابن خیثم د خپل لور ته ویلې چې لوري وای استاد پلار چې ده د جهنم ور خو ته نه پری د جهنم ور ده داغي د وجنا ما نه خوب تخدي او خوب ته نه پری دي او به د دې شی ویلې تعجب دی هغه چاله را چې د جهنم ور مني او داغي نورسته دا خان دي او د نبی صلی الله علیه وسلم بارک راغلی دي وای د معراج په شپه باندې چې د جهنم ور لیدلو جبريل ته ویل دا څه دی وای دا جهنم له جهنم ور دی وای دا غي درسته زمون پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم چیرته خندلی نو وسره مسکای کړي وا په ټکه خپل باندې زمون پیغمبر نو خندلی د جهنم دی د وجنه او د موسی علیه السلام صحیفو کې مویدا لیکلیو وای تعجب دی هغه چاله را لمن ايقن بالنار ثم هو يضحك وای تعجب دی هغه چاله را چې د جهنم په ور باندې یقین کوي او دا غي نورسته پیدا خان زمورونو منګه جهنم منو ولیکن ګناونه پر نه خدل من جهنم منو د پردو خزونه نظر کته نه ک من جهنم منو ولیکن د سمکو قسم پر نه خدل من جهنم منو خو چیرته په گاونډي باندې ظلم پر نه خدل من جهنم منو چیرته بد اخلاقی پر نه خدل من جهنم منو چیرته پنځټه ممون ترانلو من جهنم منو چې د جمعې د ورځې تعظیم مونږ کو چیرته وخت رانلو د جمعې پر ورځ عبادت ونه کو
زمرونو د مسلمانې موږ سره الله نه مانی دا حتی زه دا ذکر کوم چې دی جمعې مونږ ته وخت راځي د جمعې د ورځې تعظیم وکړي يهودي تعظیم نه وکړي الله د شادوغان جوړ کړي نن کوم یو چې موږ شادوغان کیږو نو زمرونو موږ سنت د شادوغان د جمعې د ورځې تعظیم کوي دا د عبادت ورځ ده الله يهودو ته ویلو په دې ورځ به عبادت کوي هغه به کې میان نیول شروع کړو زاغو کې یو کسب کوو میان چې نیول الله د شادوغان جوړ کړو الله مونږ ته ویلي د جمعې د ورځې تعظیم کوي او تاسو قلاري په وجرو کې ناشته وي ګپونه لګوي یو خو بل خو ګرځي هغه د میانو د نیولو د وجه الله شادوغان کړو تاسو د عباسو کارونو د وجه نه به الله رب العالمین مونږ نه شادوغان کوي د الله نه ویریږي د جمعې د ورځې تعظیم وکړي الله به موږ ته په درنه سترګه باندې وګوري الله رب العالمین برانه عذابونه لري کی په جمعې ورځ ته کوم مسلمان پس پک سترګه باندې قتل دا انسان د الله رب العالمین په نسبت سپک دی زمونږ خو صرف غاړه خلاصول دي موږ د صرف خبره کوو د جمعې د ورځې تعظیم وکړي کار چیرته منتظي وختي زي په داسې حال کې زي چې الته خطبه نه شروع ځان مخ کې رسوي کله چې خطبه شروع شي ملائک راشي خطبه ته کینی کتابونه بند کې ستانو مرستنه لیکي دا خبره موږ اره جمعه کوو خو لیکن څوک په عمل نه کوي په دې خبره براتون کې جمعه څوک عمل کوي چې وختي غسل کړي او وختي جمعه ته ځان رسي د جمعې د ورځې تعظیم وکړي د جمعې د ورځې قدر وکړي دا ګور الله رب العالمین په لبانه خپکیږي الله رب العالمین په ورځو کې زمنګ لپاره یو ورځ د عبادت لپاره را لګلې دغه د جمعې ورځ ده او د جمعې پر ورځ باندې من قلارې لګیو ګفشپونه لګو په وجرو کې ناسیو خنداګانې کوو الله رب العالمین په لبانه خپکیږي او کوم شبانه چې الله رب العالمین خپکیږي باید هغه منګ ونکو الله رب العالمین دې پر خبره باندې منګ تاسو له عمل کولو سو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق